دې شاته دغه کړ ډېرې ساجبه خبرې مې واورېدلې یو خو زه د سوشل میډیا د ملګرو نه ډېر سخت ګیلمن یم چې حق نشي بیانولی د خدای د راستۍ دپاره دا د 500 روپو موبایل دي دا مه ګرځوئ زه بېګا د ماسخوتن کور ته تلمه ویتر مې نه و کړي ویتر مې کور کول په لومړي رکعت ولاړو چې ډرون یې راباندې ودرو ولاړو 10 منټه ولاړو غږېده ماشومان ښځې زنانه ټولې راووتلې او هغې ته یې کتل تماشې ته او درز به مې پرې راوارته اوس مې په سوشل میډیا وکتل پوه شي چې د بورا شاعر کور ته چا لاسي بمونه ارتوري دا ما داسې په توره بوره کې دغه کړې ده وروره ښکاره دي ټیک ده تی نه شي ویلی زما په زړه غم دی دا بړا صوبا ما ښه ښکاره لیدلي څوک یې نه شي ویلی نو مهرباني وکړئ زما په غم پسې مه خاندئ غلط بیانونه مه شیر کوئ یو خبره ده دویمه خبره دا ده ډېر ملګري وایي چې ستاسو څه رایه ده څه به وایې زه تاسو ته دا وایم پخوا به چې د علماء کرامو دا لښکرې کولې نو د غم په خاوند به نه کول هغوی به خپله یو مشوره وکړله چې کوم کار به ورته ښکارېده ناجیزه د هغې خلاف به یې توغره واخلي چې دغه شان ته به زه نن په غم کې اخته یم قامه خپل ځان ته وګورئ زه دا نه یم چې ما قرباني ورکړه په ما اتفاقي دا مسله راغله او ښه ټارګټ شوی وم داسې هم نه چې مسټیک دی داسې هم نه پوه شولې چې د بوټي سره لګېدلې ده او راپرېوتې نه ټارګېټ وم زه به پې صبر وکړم ځان ته وګورئ سبا ستاسو په کور دا شی دی سبا د دغو په کور دا شی دی بله ورځ د دغو په کور علما به شهیدان کېږي هم خلک به شهیدان کېږي او همدغه شاته به جنازې کوو پوه شولې خپلې مدعاګانې به وړاندې کوو خالي لاسونه به ما ته مه وایئ چې څه وکړو که ما ته ګورئ پوه شولې زه خو د هفتې 10 ورځو پورې هېڅ څه په ډډه ده اوښتو نه یم بله ورځ مې مشر ورور وفات شوی نن درته اووه جنازې پرتې دي په هسپتال د هسپتال نه رالم دا وګوره په دې وینو مې دا څه سره دي د هسپتال نه رالم خاص دې خبرې له رالم قومه ځان ته ښکته او بره وګورئ ما ته مه وایئ چې څه وکړو زه به ته اوس ویم چې هلکه ما ژړا ته پرېږدئ تاسو به هم ژاړئ نه ما ژړا ته پرېږدئ تاسو چې څه تاسو ته ښه ښکاري هغه وکړئ ډېرې زیاتې خبرې نه کوم مولوي صاحب خپله خبره کوي مشران نو خپله کوي زما آخري خبره دا ده قومه دا ما ته چې څه وشو په سوشل میډیا باندې دا مه وایئ چې د بورا کور ته چا لاسي بمونه اړوي نه بورا چا سره کړي شاعر سړی دی دغه بلکل راشئ چې هغه اثار یې ته وښیم مریضان مې اوس هم په هسپتال کې د اپرېشن نه دي شوي اوس هم پکې چرې هلته په هغه پنډو کې او په هغه اوږو کې او په هغه خېټو کې هغه شان پساو دي دا مشران به ځان سره بوځم او د اپرېشن په وخت به تره وباسي چې دا چره ده څه ده هغه د ډرون هغه پرې به تلته وښیم لاړ شئ هغه موقع وګورئ ښه د قصد کار شوی دی بلکل زه په خپله باندې دغه شان ته ولاړ یم ورته ګوره ما په کور کې نور ماشومان زنانه ټول ورته ګوري ویې درم دغه شان ته په 3-4 میټره د پاسه او بس دغه لاس ته یې وکړه دغه مسله ډېر زیاته مننه